علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې څنګه له ګروپونو بعضې ګروپونو څخه ځان ساتلی شو. یعنې که چېرته تاسو ملګري ستاسو واتساپ ولري او تاسو په یو ګروپ کې اډ کوي خو تاسو پرې خبر نه یاست، نو د دې مخنیوی څنګه کولی؟ اکثره ملګري داسې وي چې خبر نه وي خو نورو ملګرو یې دا کار کړی وي چې هغوی په یو ګروپ کې اچولي وي، د واتساپ په یو ګروپ کې، او هغوی د هغې ګروپ څخه هېڅ معلومات نه لري چې دا ګروپ څنګه ګروپ دی او کومې ویډیوګانې خپروي یا څه په باره کې معلومات خپروي، خو هغوی په ناڅاپي ډول دې ته اډ شوي وي. له داسې ګروپونو څخه څنګه کولی شو چې موږ هم خبر شو؟ که چېرته موږ یو څوک په داسې ګروپ کې اډ کوي نو څنګه ترې خبر شو؟ نو نن درته زبردست سیټینګ په د واتساپ یو زبردست سیټینګ ښایم چې د هغې پر مټ سره کولی شئ تاسو که چېرته تاسو خپل سر یو څوک په ګروپ کې اډ کوي نو تاسو ته به میسیج راځي. نو ورځو د ویډیو په لور باندې اول که چېرته زما چینل مې نه وي سبسکرایب کړی زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د سره لایک کړئ. ورځو د ویډیو په لور باندې اول به تاسو لاړ شئ او خپل واتساپ به اوپن کړئ. کله چې تاسو واتساپ اوپن کړئ نو د دې څخه وروسته به بیا تاسو راشئ او په 3 ډاټ باندې به بیا تاسو دلته کلیک وکړئ. بیا به د هغې څخه وروسته راشئ او پر سیټینګ به کلیک کړئ. د دې څخه وروسته به بیا تاسو راشئ او دلته به ورته اکاونټ، کله چې اکاونټ ته راغلی نو د دې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ پرایویسي. کله چې پرایویسي ته راغلی نو دلته به لیکلي وي، تاسو به دلته په اخري برخه کې وګورئ دلته ګروپس ایوری ون، یعنې دلته تاسو ورته انتخاب کړی دی چې هر څوک کولی شي تاسو په یو ګروپ کې اډ کړي. نو د دې څخه مخنیوی به څنګه کولی شو؟ بیا به تاسو راشئ او پر ګروپ باندې به بیا کلیک کړئ. دلته 3 اپشن دي. ایوری ون په دې سره تاسو کولی شئ چې هر یو شخص چې وغواړي تاسو په یو ګروپ کې اډ کولی شي. بل د مای کنټینټس، که چېرته تاسو مای کنټینټس انتخاب کړئ، کنټیکټس که چېرته دا تاسو انتخاب کړئ نو که چېرته تاسو سره د خپل ملګرو یارانو دوستانو نمبر وي نو هغوی تاسو په ګروپ کې په بدو ګروپونو کې یعنی اډلټ کنټینټ ګروپونو کې تاسو نشئ اډ کولی ځکه چې هغوی تاسو پیژني. او که چېرته نورو خلکو سره نمبر وي نو هغه تاسو په اسانۍ سره اډ کولی شي. نو تاسو به دلته راشئ او دلته به تاسو صرف اخرنی چې کوم اپشن دی مای کنټیکټس اکسپټډ، که چېرته تاسو په څوک یو ګروپ کې اډ کوي نو تاسو ته به یو خبر راځي چې تاسو په یو ګروپ کې اډ شوئ. نو تاسو څخه به پرمیشن غواړي، اجازت به غواړي. نو تاسو بیا کولی شئ چې تاسو ریجیکټ کړئ یا اکسپټ کړئ. نو تاسو به راشئ او دا به بیا ورته انتخاب کړئ. کله چې دا تاسو ورته انتخاب کړئ نو دلته تاسو کولی شئ چې بیا هغه کس چې تاسو غواړئ تاسو دې په ګروپ کې اډ کړي یوازې هغه ته اجازت ورکولی شي. که نه ټول سلیک کول غواړئ نو بیا به تاسو راشئ او سلیک آل دا ټول چې کوم اپشن دی دا به انتخاب کړئ. دلته تاسو هغه کنټیکټس دی هغه نمبرې دی چې ستاسو سره په واتساپ کې پرتې دي. نو دلته تاسو کولی شئ چې یو کس ته اجازه ورکړئ چې تاسو په ګروپ کې اډ کړي. نو د دې طریقه هم کولی شئ چې تاسو خپله مخنیوی وکړئ چې هر یو کس تاسو نو نشي کولی یو ګروپ کې اډ کړي. نو تاسو به په خپله یو کس انتخابوئ، هغه کس به تاسو کولی شئ چې په ګروپ کې اډ کړي تاسو. یو خو دا و. بل به راشي مای کنټیکټس ته. مای کنټیکټس کې چې کله دلته تاسو راغلی نو یوازې او یوازې ستاسو هغه کسان چې کوم تاسو سره په واتساپ کې ملګري دي هغه به تاسو په یو ګروپ کې اډس کولی شي. نو د هغې څخه وروسته به چې کله تاسو دا انتخاب کړو مای کنټیکټس هغه او نو هغې څخه وروسته بیا تاسو اوکې ووهئ او د اوکې څخه وروسته به تاسو بیا ډن ووهئ. نو د دې طریقه کولی شئ چې د ګروپونو څخه په خپل سري ګروپونو څخه مخنیوی وکړئ چې ستاسو نمبر څوک هلته اډ نه کړي. امید لرم ویډیو مې تر پایه لیدلی وي، ستاسو خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چېرته ویډیو مې خوښ شي لایک کړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.